علیکم د روڼ غږ یوټیوب چینل مینوالو وخت مو په خیر ستړي مشئ هیله ده چې ټول راته رک روغ جوړ اوسیږئ درنو لیدونکو دا ځل راغلی یم د کابل یوې ښکلې ولسوالۍ ته شیوکۍ ولسوالۍ ته دلته غواړم له خپلو هیوادوالو سره خبرې وکړم البته هغه هیوادوال چې دلته په دهقانۍ باندې مصروفه دي یا د دې ترڅنګ تنها دهقاني کوي نور مصروفیتونه لري نو غواړم تاسو ته د شیوکۍ ولسوالۍ ښایسته تصویرونه ښایسته ښکلاوې هم در ښکاره کړم نو تاسو موږ سره پاتې شئ زموږ خپرونه تر پایه پورې وګورئ قدرمنو هیوادوالو لکه څنګه چې تاسو ګورئ زه راغلی یم مخکې مې هم یاده وکړه د شیوکیو کلي ته راغلی یم دا بیا هغه کلی ده چې ښه سرسبزه او شین ده نو موسم هم د غنمو او البته د کچالو د دې ترڅنګ رومي هم فکر کوم دغه وخت کې کرل کیږي وبګورو چې زموږ هیوادوال په دهقانۍ کې مصروفه دي څه مصروفیتونه لري البته نو تاسو هم زموږ سره پاتې شئ دلته زه هم یو کاکا ګورم چې مصروفه ده البته فکر کوم چې دا هم دهقاني کوي له دې سره به هم خبرې ولرو نو زه به هم لږ نږدې ورسم ښه نو صبر چې ونه ولېږم السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته څنګه یې ښه کاکا صحت دې ښه ده خدا فضل د خدای تاسو ښه یاستئ سلامت اوسئ ژوند په خیر سره تېرېږي تېرېږي بالا د ستونزو د مشکلاتو څخه تېرېږي ښه دا ستونزې مشکلات څنګه دي ستونزه دا ده چې مخکې له وخت نه ځو مکتب ته درس ورکوو وروسته له هغه نه راځو دغه پټۍ کې کار کوو ښه کاکا جان استاد هم یې خیر هو استاد په مکتب کې شهید ګلرحمان مکتب کې محمودزی کلي کې ډېر ښه کاکا جان دا راته ووایه چې د استادۍ د څومره وخت کېږي په هغه مکتب کې استاد یې او ماشاءالله دا درنو لیدونکو د استادۍ رتبه خو واقعیت ډېره لوړه وي که نه وایي استاد هغه څوک ده چې پاچاهان روسي نو دا بیا زموږ قدرمن د ټولو استاد راسي نو کاکا دا راته ووایه البته استاد به درته ووایم استاد که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي په استادۍ کې تقریبا ما له استادۍ نه 10 کاله وشو چې زه هماغه یو مکتب کې استاد وم او تاریخ جغرافیا تدریس کوم او ورځ د تیریږي نو ډېر ښه ماشاءالله 10 کاله کېږي په همغه یو مکتب کې استاد پاتې یو مکتب کې استاد وم 10 کاله وشو بیا جغرافیا او بل کوم مضمون تاریخ اصلي ما رشته تاریخ ده بیا د هغې ترڅنګ جغرافیا هم درس ورکوم ښه ډېر ښه ماشاءالله نو جغرافیا او تاریخ واقعیت دواړه ښه مضمونونه دي نو داسې شاګردان به هم لرې چې په دغه مضمونو کې البته یو مضمون خو حتما به دې راځي او حتما داسې خو هغه نه دی لکه زما اوس ریاضي به دې راځي ځینې شاګردان دي چې دغه تاریخ سره علاقه لري بیا تاریخ سره علاقه لري او ښه ده نو شاګردان دې څنګه دي دا 10 کالو کې طبعا تبدیلي لري یو ځي بل راسي خفه کېږي خو به حتما درپسې ځکه چې کله چې صنف بدلیږي هغه یو صنف نه بل صنف ته ځي بیا ستا شاګردان څنګه دي درنه راضي دي استاد او طبعا دا خو شاګردان کله راځي او کله ځي بل مکتب ته که هلته زه لږ تنګ شو راځي بل مکتب ته داسې شته اوس فضل د خدای د شاګردانو سره مینه لري ښه ده زموږ درس هم ښه ده او شاګردان هم راضي ده انشاءالله زموږ درس نه ډېر ښه ماشاءالله استاد نه خو هر څوک راضي وي استاد خیر په دغه برخې ته به هم راګرځم خو دغه د استادۍ برخه هم راواخیستل شوه دا راته ووایه جالبه خاطره تر ټولو ستا په شاګردانو کې یا تا سره هم مخ شوي وي یوه پیښه یا هم مثلا شاګرد جنګ کړی وي بیا درپسې مور او پلار راوسي چې دې استاد زه وهلی یم جالبه خاطره دا دی چې یوه ورځ 12 صنف کې شاګردان غالمغاله کوم ما همداسې تېرېدم له هغوی صنف څنګ نه چې غالمغال راغی یو شاګرد نوم یې له ما نه هېر شوی ده هغه مې غږ وکړو باندې ما ویلې ولې غالمغال کوي ولې شوخي کوي ویل استاده د هلکان نه پرېږدي ما ځوروي بیا ما هغه ته یو هغه سرزنش وکړو او هغه وکړو بیا هغه کله چې ما ویني ما ته وایي اوس هم چې استاده د تا هماغه سرزنش و چې اوس له ما نه یو چی جوړ شوی دی ډېر ښه واقعیت دا هم ډېره جالبه وي یعنې ځینې وخت یو چا تیزه خبره یا هم که هغه په ښه وي هغه یو انسان یو ځای ته رسوي نو استاد فکر کوم چې دهقاني هم ورسره کوي د دې ترڅنګ چې استاد یې بله وروسته له وخت نه زه په دغه یو 2 جریبې ځمکې ده ما سره د دغه ځای نه تر هغه دیوار پورې همدا ځمکې دي بعد د وخت نه چې راځم همدې کې مصروف یم ډېر ښه دا ټول نو د خپله ځمکه ده د 2 جریبه نه 2 جریبه اجاره ده ما سره اجاره ده نیولې ده اجاره ده
تقریبا 130 منه غنم د اجاره ده راسره. ښه 130 منه. فکر کوم اوس هم د کچالو موسم ده نو دا به ټول کچالو وي. او دا پټۍ کچالو ده او هغه پټۍ غنم ده. او دا کچالو ده اوس د اوبو وخت ده لږ د خیشاوي هم لري پکې غواړو چې دا خیشاوي پاک بیا ورته اوبه ولګوو. ښه ډېر ښه. استاد دا راته ووایه چې د دې ته دا اوبه چې ورکوئ که نه د کوم ځای نه مثلا دغه اوبه راځي دوی ته غیر د بارانونو نه بارانونه چې وشي نو واقعیت ټول فصل اوبه کېږي خو دغه د اوبو برخه بیا څنګه ده؟ اوبو برخه خو اوس فضل د خدای دا ویاله کې اوبه شته بیا وروسته له دې نه چې ویالې وچېږي بیا مونږ دلته ورته هغه لرو څاه لرو بیا د سولر په واسطه اوبه باسو او دغه ځمکې ته اوبه ورکوو. ښه بیا دوی پټیو ته اوبه ورکوئ. نو کچالو هم قیمته شوي دي استاد که دا چېرته مثلا فصل ووځي کچالو ښه ښایسته فصل ووځي بهر ته نو ګټه به پکې وي؟ والا داسې ده چې دغه ځمکې خو اوس دونه ګټه نه لري ځکه چې دغه ټول جنسونه جګ شوی ده لوړ شوی ده نرخونه دې لپاره نو ګټه نه کوي. دغه یو من کچالو مونږ اخلو په 150 روپۍ تقریبا دغه پټۍ خو دي 100 منه کچالو. تر دې څنګ کود کیمیاوي ډېر قیمه ده دا تور کود سپین کود دا ټول ګران ده قیمه ده د دې تر څنګ د دې قلبې کېږي او د دې دغه جوی چې باسو دا کار کېږي خو مصرف خوري. بالکل مصرف خو لري یعنې واقعیت دهقاني هم درنو لیدونکو ډېره سخته ده ځکه ساتنه غواړي. نو لکه څنګه چې کاکا یاده وکړه یا استاد قدرمن البته نو خیر د ما دپاره کاکا هم ده نو ده یاده وکړله چې دا مصرف هم لري. بیا خپله استاد که دا راته ووایي چې په دې دومره ځمکه کې خپله تنها کار کوي یا نه نور هم در سره څوک شته؟ نه زه خپله زامن مې دي خو هغوی بل کار کې مصروف دي زه هم دلته بعد وخت نه راځم هم دلته کار کوم ځمکې باندې. ښه ډېر ښه. نو استاد آخرین پیام دې غواړو؟ آخرین پیام د ما دا ده چې اول خو زموږ او تاسو هیواد آرام اوسي او آرامي راسي پکې چې ښه ژوند ولرو ښه هغه ولرو. د دې تر څنګ د دغه مشرانو نه غواړم چې د ملت غم وکړي د ملت ته هوساینه ورکړي سوکالي ورکړي چې تر هغه پورې ښه ژوند ولري او ښه ژوند وکړي. سلامات اوسئ استاد ډېره زیاته مننه چې وخت دې راکړ. تاسو هم تشکر مننه. سلامات اوسئ. قدرمنو لیدونکو له قدرمن استاد سره مو خبرې وکړلې واقعیت 30 کاله یې په د استادۍ په ډګر کې تېر کړي دي نو دا هم ډېره عالي درجه ده. تاسو موږ سره پاتې شئ موږ به د شیوکۍ کلي نورو کلیوالو هیوادوالو سره هم خبرې ولرو. له دې ځای څخه تېرېدلم البته نو یو ګلالی ماشوم مې ولیده چې له مکتب څخه البته راغی نو له ده سره به خبرې اترې وکړو دا چې مکتب څخه راغی یا مکتب ته ځي ځکه ټایمونه مختلف دي. نو السلام علیکم. وعلیکم. خو داسې لږ مخامخ شه که نه کامرې ته څنګه یې ښه یې؟ ښه یم الحمدلله. نوم دې څه ده؟ محمد. څوم صنف کې؟ دریم صنف کې. کوم مکتب کې؟ د صدر خیرتمند. ښه نو سټار خو دې هم وهلی البته قدرمنو لیدونکو په مخ یې ستوری هم ده فکر کوم نن به یې ښې نمرې اخیستې وي. نو څنګه و کارخانګي دې وړې وه که امتحان دې ورکړه؟ نه ښه لیکل مې کړي وو ښه سبق مې ویلي. ښه ښه لیکل دې کړي وو ښه سبق دې ویلی وو نو استاد دې هم درته په مخ سټار ووهه که نه؟ ښه څوم نمره یې په صنف کې؟ اول نمره. ماشاءالله دومره ښایسته په دریم صنف کې اول نمره ده. نو څنګه ده شاګردان خو به نه وهي؟ نه ځکه دا څوک چې اول نمره یې که نه بیا شاګردان وهي لښته یې په لاس کې. نه زه ښې نه وهم. ته خو دونه عاجزه یې همداسې عاجزه یې؟ ښه ډېر ښه. غواړې په آینده کې څه شي؟ انشاءالله ډاکټر. انشاءالله ډاکټر به کېږې. ښه اوس مونږ ته څه ویل لرې؟ استاد ته خو دې ښه لیکل کړي او مونږ ته کوم شعر ټوکه څه ویل لرې؟ شعر خو مې نه ده
نو اول نمره خو د صنف هر څه زده ولري ستا څنګه شعر نه ده زده خو نم دې ویلي ښه تلاوت څنګه تلاوت مې زده ده ښه نو موږ ته به ښایسته تلاوت وکړي سمه ده کوم صورت هر یو صورت چې ستا دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظیم ماشاءالله جزاک الله ډیر ښایسته کوم پیام لري خپلو همصنفیانو ته خپلو همزولو ته هو پیام لرم باید کوشش وکړي چې اول نمره کې ځان درس ووایي درس ووایي او ډاکټر چې انجینر ډیره زیاته مننه مننه نو ګلالی ماشوم قدرمنو لیدونکو نو دې سره هم خبرې وکړلې ښایسته تلاوت یې هم موږ ته وکړه تاسو موږ سره پاتې شئ نورې برخې هم شته درنو هیوادوالو غوښتل مې چې داسې لاړه شم ښایسته منظره ده د شیوکۍ ولسوالۍ دلته مې دوه درې ورونه را روان دي نو دا مکتب څخه فکر کوم راغلي دي یا مکتب ته روان دي دوی به هم ودرومه السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې ښې شکر دی خپله خیر السلام علیکم وعلیکم سلام ستړي مه شئ خیر اوسئ مننه السلام علیکم وعلیکم سلام ستړي مه شئ په خیر راغلی مننه سلامت اوسئ څنګه اوسئ ښه اوسئ شکر دی الحمدلله ډېر ښه دا راته ووایه چې ورونو چېرته په خیر روان استئ تللي وو مکتب ته اوس له مکتبه لاغلو لا رخصت وو اوس لاغلو کور خواته روان کور ته ځئ په خیر سره څوم صنف کې په خیر یولسم صنف کې یم یولسم صنف کې ماشاءالله څوم نمره یې دوهم نمره یم دوهم نمره ډېر ښه او ته په څوم صنف کې زه په اتم سم کې یم ښه څوم نمره یې دریم ماشاءالله او ته زه په نهم سم کې یم دوم نمره ډېر ښه ماشاءالله دغه دوه دانې قدرمنو هیوادوالو دغه دوه دانې په صنف کې هم واړه دي پوښتنه به هم ترې وکړم په اتم او نهم صنفو کې دي بیا ماشاءالله دوم نمره او دا هم دریم نمره ده نو ته راته دا ووایه چې څو کلن یې زه دیارلس 14 کالو په نهم اتم صنف کې که نه اتم صنف کې ماشاءالله او ته زه 14 کلن 14 کلن په نهم صنف کې ډېر ښه نو زه خوشحاله سم چې تاسو مې ولیدلی کوم شعر یا هم مثلا تلاوت هر څه چې ویل لرئ دغه موږ سره شاعر ده دا به یې درته ووایي ښه دا شاعر ده ماشاءالله خپله شعر لیکې اوس یې کاغذ کې لیکلی موږ به درته اوس نوی لیکلی ده نوی لیکلی ته خپله شعرونه لیکې ډېر ښه نو قدرمنو هیوادوالو دا کوچنی ورورک مو خپله شعر لیکي اول به دغه پوښتنه ترې وکړو یا زه شعر به یې واورو بیا به ترې پوښتنه وکړو نو ته موږ ته شعر ووایه اوس یې لیکلی ده کاغذ کې لیکلی ښه ډېر ښه او تازه شعر یې لیکلی ده ښه نفر مې پیدا که شعر و شاعري هم دا اوس لیکلی څه خیر دا بسم الله الرحمن الرحیم که څه هم وخت نه وي خو خندا له سړي وشي بس ځینې وخت کې دغه ناروا له سړي وشي د عقل په منلو سره نه ګناه ښکارېږي حواس له عقل پورته شي ګناه له سړي وشي شاعر استاد کابلجان ډېر ښه ښایسته څلوریزه او البته چاربیته و نو دا دې په څومره وخت کې ولیکه دا مې یوه 2 ورځو کې 2 ورځو کې دې ولیکه دا الهام څنګه درته راځي چې شی باعث شول چې ته شعر ولیکې داسې زړې زړه په تنګېږي سړی شعر یې ولیکي ښه څومره وخت کېږي شعرونه لیکې یو 2 کاله کېږي 2 کاله کېږي نو شاعري کوي له شپږم صنف شاعري کوي ښه تاسو ټول به همصنفیان استئ یا نه نه زه یولسم کې یم دغه نهم کې ده او دا اتم کې ده خو لکه ټول ملګري به استئ که نه ټول ملګري یو ټول یو مکتب ته ځئ یا مکتب ته ځو ښه مینه خو به دې نه یې کړې نه ښه مینه یې نه ده کړې که نه ځینې کسان دي چې شعر و شاعري ته مخه کړي بیا مینه کې شکست خوري که نه بیا مات شي بیا یې زړه مات شي او بیا شعر ته مخه کړي ته خو به داسې نه یې نه خدای دې نه کوي غواړه ولې مینه بده ده ښه خیر نور به یې پرېږدم نو له تاسو ډېره مننه خیر سه تاسو نه مننه چې دلته ساکو شوکۍ سیمې ته راغلی او د دې منظره هم خلکو ته وړاندې کړه تر څو چې خپل هیوادوال وویني چې دا منظره وګوري ډېره زیاته مننه قدرمنو هیوادوالو ګران ورونه مې واقعیت با استعداده هلکان ول الله تعالی دې همداسې کامیابه سرفرازه لري نو تاسو هم موږ سره پاتې شئ نورې برخې هم شته
قدرمنو هیوادوالو ترڅنګ مې یو ورور ولاړ ده له ده سره به خبرې اترې وکړو دا چې څه مصروفیتونه دلته لري. سلامونه ورور، وخت بخیر. سلام علیکم، وقتی تاسو په خیر ښه راغلاست راغلی جوړ وکړي چې روغ جوړ یاستئ. دا مربوط د بګرامه د ولسوالۍ ده، نایه د کابل ده. بس مصروفیتونه شکر ستا د الله تعالی. بس دغه غنم کرو مونږه، کچالو کرو، تر ډېر څنګه دا مونږه کینو د ته بس کودونه ورکوو، اوبه ورکوو، سرطان کې بیا ډېر ښه. نو دغه د شیوکۍ ولسوالۍ زموږ قدرمن ورور داسې ښایسته معرفي کړله، نو همدغه معرفت زموږ دپاره بسنه کوي. ورور دغه ټوله ځمکه چې درنو لیدونکو تاسو هم تصویر کې ګورئ څنګه ده؟ دا ځمکه مو خپله ده؟ کومه ځمکه ستاسو ده او څه شی مو پکې کرلي دي؟ بس دا خو ټوله د الله تعالی ده. بس مونږه شکر پېښ کړو، دا له نیکو مونږ ته پاتې له پرتو د تره زمن یاستو، دلته د ماما زمن یاستو، څلور جریبه، 5 جریبه. دا د هر یوه د څو غنم پکې کري، څوک کچالو کري او بعد له دې پالکو ترکاري دي، رومیان دي. بس شکر نو دغه پکې کرو مونږه. ښه، تاسو خپله هم دلته دهقاني کوئ؟ مونږ ټول همدغه دهقاني کوو، همدغه کې مصروفیت د سهار راوځو پکې خشاوې کوو، پایبلوو، دا جایونه را جوړوو. بس شکر ده و بسته هر څه سته مونږ سره پرېماني ده. ښه، ډېر ښه. نو د دې ترڅنګ چې دهقاني کوئ نور کوم مصروفیتونه هم شته؟ زده کړې مو تر کوم ځایه رسولي دي؟ زده کړې خو انقلاب راغی، مونږ تر 9مه وولایتې وسه نه وله، تاوان نه و اتې، مونږ مهاجر سو، کله خوا لاړو، کله د خوا راغلو اتې. اوس همدغه دهقاني مصروفیتونه دي همدلته دي مونږ د ټولو. ښه، ډېر ښه. نو اوس که مثلا زمینه برابره سي آیا خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي؟ ولنه زمینه برابرېږي انشاءالله. دغه مدرسه ده مخامخ، کوچني پکې درسونه وایي، قرآن شریف او قدري کنز دا ټول پکې زده کړې کوي. نو ستا زده کړې اوس د افغانستان سراسر کې تحصیلونه جوړ سوي، پوهنتونونه خوشي کېږي، مو د هر څه سره په قرار. بلکل. ورور دا راته ووایه چې دا دهقاني هم لږه سخته ده که نه؟ تا خپله څنګه د چا نه دې زده کړله او که نه د اوله دې زده وه؟ د مونږ خو بس پلرونه اندکې نښتي ول، دا درېیمه پیړۍ ده چې څلي راغلي. به شکر پېښ کوو، دا هم له مغو زده کړې غنم به یې کرل دلته، خو به پخوا هر څه نه ول، به غوبل به یې کوه، میاز پورې به ورکل. خو اوس اساني راغلې، ماشینونه سته، هر څه سیستم روان ده د دنیا. دا کېږي نو 2 3 میاز کې لږ طول ښکي هر فصل تر 4 میاشتو. ښه، ډېر ښه. ورور که دا راته ووایي چې دې ته دغه بغیر د بارانونو څخه که نه، که چیرې بارانونه وسي نو واقعیت فصل ته اوبه رسېږي، او که هغه نه وي بیا دې ته دا اوبه له کوم ځای نه راوړئ؟ بس الله تعالی د ځمکې لاندې هم دغه سولر څه درولي، څو هم ورته وهلې 50 متره 80 متره تر دجې څاوله سطحه د اوبو اوس ناسته ده. اوس بیرته راجګسلې 15 متره کې اوبه بیرته را پیدا سلي، الحمدلله. بیا څه نه موږ له سولره ګټه اخیستی سو. ښه، ډېر ښه. وروره ترڅنګ چې مثلا تا ویلې چې دغه ځمکه موږ ته د نیکونو څخه راپاتې ده او بیا دهقاني هم د پلرونو څخه، نو ته تنها په دهقاني کې مصروفه یې که نه نور د کورنۍ غړي هم شته؟ هغه د اخ یګان یار و دوست لرو، 2 جریبه 3 جریبه هغه کري او 2 جریبه زه کرم، 4 جریبه مې رالا کري. همدغسې نو پکې مصروفه یاستو. کوچنیان هم لرو، هغه زده کړې کوي، تعلیم کوي، درس وایي، بعد له وخته څه پکې راسو مصروفیت ده. ښه، ډېر ښه. الله تعالی مو په کار کې برکت واچوه. که کوم اخري پیغام لرئ؟ بس پیغام مې دا ده، ټول اسلام ته دین خدای دې وکړي چې روغ جوړي، کامیابه دي، سوله دې راسي وطن ته، امن دي، کار اضافه کېږي پکې، هر څه نو ټول وکړي چې خوشحاله او روغ یاست. ډېره زیاته مننه چې وخت دې راکړه. قربان هم سم، ښه وخت. قدرمنو هیوادوالو، زموږ ګران ورور ډېر ښایسته وغږېده او د دهقانۍ په تړاو یې ډېرې خبرې وکړلې. نو تاسو هم موږ سره پاتې شئ، نورې برخې هم لرو، نورو هیوادوالو سره به هم د دهقانۍ په تړاو خبرې وکړو، ځکه موږ راغلي یو د کابل شیوکۍ ولسوالۍ ته. هیوادوالو، له دې څخه تېرېدلم نو هلته مې یو ورور ولیده، دې په خاطر ودرېدم. دا د کابل سرسبزه ښایسته
شیوکۍ ولسوالۍ ده. نو هغه ورورک هم شاید دهقان وي، دهقاني کوي، ځکه چې نننۍ موضوع زموږ د دهقانانو سره خبرې اترې وي. نو زه ورځم هغه ورور تر څنګ مې دا چې هغه ورور رښتیا هم دلته دهقاني کوي او که نه همداسې په چکر راغلی، ځکه دا ولسوالۍ چې ده نو ډېره ښایسته ده، د چکر هم ده. نو زه به له دوی سره خبرې وکړم. زه به لږ نږدې ورسم. سلامونه ورور، وخت په خیر. وعلیکم سلام، تاسو وخت هم په خیر، تاسو ته ښه راغلاست وایو. ډېره زیاته مننه. ورور څنګه یې، ښه ژوند په خیر سره تېرېږي؟ الحمدلله، تاسو ښه یاستئ؟ په خیر راغلی انشاءالله، کراري ده. سلامات اوسې. ورور دا راته ووایه په چکر راوتلی او که نه همدلته دهقاني کوې؟ نه، دلته خو دهقاني کوو موږ. ښه، خپله دهقاني کوې؟ بله هو، دهقاني کوو. ځمکه مو همدغه ساحه ده او که نه خواته دي؟ لږ زرکۍ وړاندې دي هغه خواته، ځمکه مو هلته لږ وړاندې ده. ښه، غیر د دهقانۍ نه نور کوم مصروفیتونه شته؟ او الحمدلله، یو دکان هم لرو په کلي کې. ښه، ډېر ښه. نو دا راته ووایه چې دا دهقاني مو د نیکونو څخه در پاتې او که د پلرونو څخه؟ ځکه دا خو داسې یو څه دي که نه چې د نیکونو څخه پاتې کېږي. د نیکونو نه هم دا ځمکه هم پاتې ده، بس بیا اوس موږ هم دا د ځمکې کار هم کوو، یو دکان هم لرو څنګ ته. نو الحمدلله کاروبار شکر ده ښه ده، کېږي. دهقاني سخته ده که اسانه؟ سخته خو ده، واقعا ډېره سخته ده. رښتیا هم وایي سخته ده. بیا چې د سهار نه ورته د پټي ته راشي نو ایله مازدیګر لاړ شي. رښتیا ده، وایي ډېر مختلفې برخې لري. خیشاوه ده، نورې کومې دي؟ خیشاوه ده، اوبه لګول دي، کچالو ته مونږ نیمبري وایو، اوبه کوو، بیا خټې ورته پوخ او دیخ وایي. مثال د غنم ریبل دي. نو داسې مشکلاتونه خامخا ډېر لري پکې. کار سخته ده، واقعا سخته ده. که زه دهقانه سم نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا زه به دا کار وکړی سم؟ انشاءالله کوی سې، ولې نه؟ دهقاني واقعیت هم زه کولی سم. خو زه چې کله دې ځي ته ګورم که نه ورور، نو واقعیت سخته ده. او بل دا چې دا که نه مثلا خیشاوه فکر کوم چې هغه اضافي بوټي پاکول دي که نه، د پټي پاکول دي، هغې څخه اضافه بوټي لرې کول دي، همداسې که نه؟ او دا خو خیشاوه نه کوي، که غنم دي، که کچالو دي، که پیاز دي یا پالک دي، بیا هغه حاصل نه کوي. کوي خو داسې خاص حاصل نه کوي. باید ښې خیشاوه کې ښه خدمت یې وکړي، نو بیا هغه پټي ښایسته هم ښکاري که نه؟ ښایسته هم ښکاري او ښه حاصل هم کوي. او درنو لیدونکو، د ما هم زده ده لږ ښه مقصد خیشاوه یو خیشاوه نوم مې یاد و، نور څه نه. نو ما خو تر ډېره ورونو نه دلته پوښتنه وکړله، وایي کله چې مثلا باران نه اوسېږي دغه اوبه موږ خپله، ځینو ویلې چې د سولري برق ته، او ځینو ویلې چې مثلا ویالې نه راځي. تاسو د خپل پټي بیا په څه اوبه کوئ؟ اوس خو دغه د سیل اوبه راځي له پورته، دغه د لوګر سیند ده، ماشاءالله اوبه ښې پرېمانه دي. بیا چې کله اوبه بیخي کمې سي نو بیا دلته سولرونه دي، هماغه نه بس ګټه اخلي. دا دهقانان بې مصرفه دي. هغه اول کې لږ مصرف لري، پس د تینه تیل غواړي او نه مبلاین غواړي. بس اوبه بیا ښې څلور ساعته خو نه، 2 ساعته اوبه ورکوي. یو بله پوښتنه ورور دا چې ما ته اوس ذهن ته راغله، کله چې مثلا تاسو دومره مصرف کوئ که نه، طبعا دا مصرف هم لري، د دې ساتنه، د دې هر څه، آیا بیرته همغه عاید تاسو لاسته درځي؟ بیا بیرته فروش څنګه ده؟ ښه ده، څه لږ زرکۍ پټی حاصل وکړي ماشاءالله، بیا نرخونه یې ښه دي، ګټه کوي انشاءالله، ولې نه کوي؟ لکه اوس مثلا کچالو په بازار کې ډېر قیمته دي. تر ډېره درنو هیوادوالو تاسو به هم لیدلي وي چې موږ او تاسو یو من کچالو په 3,500 ته رسېدلي و قیمت یې، 2,500 3,500. نو اوس فعلا چې د کچالو موسم ده، کرل کېږي که نه، نو بیا تاسو هغه وخت کې ځینې داسې هم شوي دي ورور که نه چې ما لیدلي دي د کچالو په موسم کې چې کچالو قیمت او دوی کوشش کړی، زحمت یې ویستی، ولې کله چې بیرته ارزان شوي هغه ټول له منځه تللي. آیا داسې کومې پېښې سره مخ شوي یاستئ؟ او کله داسې هم کېږي، کله بیا ښې پیسې هم کوي، کله تاوان هم کوي. نو دا برابري خبره ده. که پټی ښه حاصل وکړي، مثال نرخ یې لږ زرکۍ ښیي، ښې پیسې کوي، او که نرخ هم لږ ضعیفه سي، دلته حاصل هم ونه کړي، نو بیا خامخا تاوان کوي، خپل سر هم نه پوره کوي. اوس خو فعلا همدا غنم او کچالو دي که نه؟ او دې نه وروسته بیا د څه شي موسم ده؟ بیا د خیره سره بانجان رومي کرو موږ، مثال شلغم کرو، پالک کرو، نوش پیاز کرو، بیا یې دغسې د غنم هم څه واخیستل د خیره، بیا دغه شیان د خیره سره کرو. ښه، ډېر ښه. نو آخرین پیام دې غواړو ورور؟ بس تاسې جوړ روغ اوسئ. ډېر خوشحاله سم دلته راغلی د موږ دا کلي ته. خدای هم هر وخت راوله، ژوندي اوسئ، سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه. موږ هم خوشحاله شو چې تاسو سره مو خبرې وکړې. سلامت، ژوندي اوسئ، تاسو هم خوشحاله اوسئ.
قدرمنو هیوادوالو له ورور سره مو خبرې اترې وکړلې نو د خپرونې د پای شیبو ته البته را رسېدلي یو له تاسو هم نړۍ مننه چې زموږ د خارو هیوادوال خپرونه مو دا ځل په کابل شیوکۍ ولسوالۍ کې وکتله را سره نو ښایسته منظرې دي ښایسته ځایونه دي ښایسته تصویرونه مو تاسو ته وړاندې کړل نو د یاده به ونه اوسي زموږ چینل یوټیوب یا یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او مونږ سره پاتې شئ زه به هم نور در څخه خدای پاماني واخلم تر بلې خپرونې چې زه وفا لکوزی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی الله مو سپارم ښه وختونه ولرئ